وخت چې زموږ دا اوسنۍ خپرونه روانه ده دا به تاسو ته پر ستړي پښتون پیج باندې شاعر په شاعر باندې وړاندې سي انشاءالله. خو دا وخت تاسو ډاډه اوسئ چې د پیاوړي لیکوال دغه مشاعره چې تاسو په ژوندۍ بڼه و زه تاسو ته مخاطب یم دا به انشاءالله پر ستړي پښتون پیج باندې تاسو هر شاعر ځان ته واوري. دغه مشاعره به راسره بدرګه کوي. ستاسو یو جهان مننه. اوس زه راځمه د نن د مشاعرې ځوان زلمي شاعر عبدالمالک کلمیار ته چې دی موږ ته خپل خوندور کلام واوروي. عبدالمالک کلمیار. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب صدر او سید ټول ملګرو په اجازه در بشاد ګل احمد خوشحال په یاد کې څو اشعار. په ډېر وخت به پیدا نه کړم داسې بل یار. په ډېر وخت به پیدا نه کړم داسې بل یار. په ډېر وخت به پیدا نه کړم داسې بل یار. رانه ولاړلی خزان سو لکه ګل یار. ډېر الله ډېر الله بیا ووایه. په ډېر وخت به پیدا نه کړم داسې بل یار. رانه ولاړلی خزان سو لکه ګل یار. هر یو یاد چې رایاد سي وژاړم. هر یو یاد چې رایاد سي وژاړم. هر یو یاد چې رایاد سي وژاړم. را به نسي راسه ولاړی خلکو تل یار. او په کوګل کې مې زړه واوړي او راواوړي. په کوګل کې مې زړه واوړي او راواوړي. خدای چېرته به پیدا کړم هغه خپل یار. ډېر الله ډېر ښه. ملګري زموږ د دواړو وه رښتینې. ملګري زموږ د دواړو وه رښتونې. ملګري زموږ د دواړو وه رښتینې. ما چې څه ویل هغه به مې منل یار. ډېر الله. پرون ګرځېدو جوړه به سره دواړه. پرون ګرځېدو جوړه به سره دواړه. پرون ګرځېدو جوړه به سره دواړه. نن عنوان ګرځي زما د دې غزل یار. ډېر ښه. بیا ووایه بیا ووایه. ډېر الله. مننه. پرون ګرځېدو جوړه به سره دواړه. نن عنوان ګرځي زما د دې غزل یار. د بیلتون ظالم شوا را باندې جوړ دی. اوس خدای وړي سبا بل سبا بل یار. ډېر الله. او کلمیار به ولې نه یم پریشانه. کلمیار به ولې نه یم پریشانه. کلمیار به ولې نه یم پریشانه. سبیل سر ملګرو د منزل یار. ډېر الله ډېر الله. ډېر وخت به پیدا نه کړم داسې بل یار. رانه ولاړلی خزان سو لکه ګل یار. ډېر الله. یو دانه غزله بل ده ای جنګه نوم دې ورک سه شنه باغچه وه خو اوس نسته. ای جنګه نوم دې ورک سه شنه باغچه وه خو اوس نسته. ای جنګه نوم دې ورک سه شنه باغچه وه خو اوس نسته. زموږ په زاړه کور کې دروازه وه خو اوس نسته. ډېر الله. که ورځ به که به شپه و باران به د باروتو. که ورځ به که به شپه و باران به د باروتو. که ورځ به که به شپه و باران به د باروتو. هر کلي په هر کور کې جنازه وه خو اوس نسته. ډېر الله. څومره شهیدان د خپل وطن پر نامه ورکړو. اواره سوه یو لویه هاجره وه خو اوس نسته. ډېر ښه. او یوه مور ده او بل پلار دی تر نامه یې صدقه سم. یوه مور ده او یو پلار دی تر نامه یې صدقه سم. یو مور ده او بل پلار دی تر نامه یې صدقه سم. زموږ د دعاګانو خزانه وه خو اوس نسته. بیا ووایه. مننه. ډېر الله. یو مور ده او بل پلار دی تر نامه یې صدقه سم. ډېر ښه. زموږ د دعاګانو خزانه وه خو اوس نسته. او څه وخت چې ماشومتوب و موږ به لوبې پرې کولې. څه وخت چې ماشومتوب و موږ به لوبې پرې کولې. څه وخت چې ماشومتوب و موږ به لوبې پرې کولې. په کلي کې یو لویه میدانه وه. ډېر الله. خو زما و د وطن مینه پر دغه معلومیږي. خو زما و د وطن مینه پر دغه معلومیږي. خو زما و د وطن مینه پر دغه معلومیږي. مدام به مې په لاس کې یوه جنډه وه خو اوس نسته. ډېر الله. او رایاد چې د وطن ښکلي وختونه سي باداره. رایاد چې د وطن ښکلي وختونه سي باداره. رایاد چې د وطن ښکلي وختونه سي باداره. و مخته مې د کور یوه کوڅه وه خو اوس نسته. پرلی و کاروانونه و ګلې وې د کوچانو.
سپرلی و کاروانونه و ګلې وې د کوچانو سپرلی و کاروانونه و ګلې وې د کوچانو ولاړه په اردش کې به خیمه و خو اوس نسته ډېر الله ډېر الله تر مرګه نه یېرېږي د خاپوړو ځای د چا خو تر مرګه نه یېرېږي د خاپوړو ځای د چا خو تر مرګه نه یېرېږي د خاپوړو ځای د چا خو جونګړه کلم یاره که بنګړه وه خو اوس نسته ډېر الله ډېر الله ای جنګ نوم دې ورک سه شنه بخچه وه خو اوس نسته زموږ په زاړه کور کې دروازه وه خو اوس نسته ډېر الله اورېدونکو یو جان مننه قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال په نننۍ مشاعره کې عبدالمالک کلمیار و چې موږ ته یې خپل کلام واوراوی د ده نه یو جهان مننه